حاجي بسم الله جان خروټی دی اصل د پکتيا ولایت سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. خپل لومړۍ زده کړې مو په خپل پلارني ټاټوبي کې کړي او وروسته کابل ته راغلو چې خپلې لوړې زده کړې کابل ولایت کې سر ته ورسولو. پکې زموږ کاروبارونه په متحده عربي اماراتو کې و چې وروسته مو تصمیم ونیو یو تعداد سرمایه مو افغانستان ته انتقال کړ. نو خدای سته چې موږ خپله پوه خپله ځان درته یادوم چې ارمان مو لرو چې یو کرکټر یو پلیر رانه جوړ سي او غوښتل مو چې کرکټ ته مخه کړو. خو له بدبختانه چې لاړو د بل پړاو ته پوه د کاروبار او تجارت څنګه مو خوښه شوه. زحمتونه که پام ورته وایي کې پوه په ژوند کې زحمتونه شته او په منډو ستړي کې پوه بیا یو څه راحت هم شته. نو په حقیقت سره مخکې ول یو څه مشکلاتونه ول پوه اوس الحمدلله پوه ډیر شوي او الحمدلله کارونه هم ښه دي روان یم داسې روان یو که چې دلته هم یو څه سرمایه ګزاري کړې ده په متحده عربي اماراتو کې هم یو څه کارونه برابر دي چې کله زه پوه شوم د ډیر کم عمر هم پوه چې زه مسافر شوم لاړم دوبۍ ته او بیا په خاصه توګه د دوبۍ مسافري کوم زړه تنګون چې د پکې او کوم پریشانی چې د په دوبۍ کې هغه په اکثره ټولو مسافرو باندې هم داسې نو مسافري به ډېر وي د ډېرو مملکتو وي خو په خاصه توګه د دوبۍ کوم ټینشنونه کوم سوچونه کوم فکرونه چې دي هغه څه یو ترخه خاطره وه د ژوند زموږ. نو بیا په د منځ کې په 2019 کې په 2020 کې زه خپل وطن ته بیا راستون شوم. تلو راتلو به بالکل مسافري وله بیا دلته خپله سرمایه ګزاري خپله دلته په خپل وطن کې وکړم. د مسافري یو لوی درس ده. تر پانتون مسافري به زه یم د ما په خپل نظر په خپل شخصي نظر باندې دا مسافري یو لوی درس ده او په یادېدلو کې که پام ورته وکړې پوه شوې شخصا مور و پلار ډېر یادېږي انسان ته او بل خپله کلیوالي او د خپل ماشومتوب چې آیا زه چیرته ولم چیرته رادم او چیرې روان یم. په ژوند کې خو هر څه راځي انسان باندې هر څه راځي دا نه چې پوه انسان یو الله په یو حال ده ژوند کې پوه شوې ترخه هم راغلې خوږه خو بیا په دغه کې پوه موږ الحمدلله په ده شکر وباسو چې زموږ مشرانو یو څه ستړیا لیدلې کړي دي د موږ دپاره یو څه کړي دي پوه په خاصه توګه بیا شخصا موږ ورسره ولو موږ ته یو څه تکلیفونه به وي ولې لپاره انسان تکلیف راځي خو که انسان پوه وي او هوښیار وي یو څه عقل وي ورسره نو نه غواړي چې ځان ته منفي خبره پرېږدي ولې په داسې دپاره پوه شي مخه سته او الله ورسره وي خپل کار ده خپل یو څه هدفونه چې وي پوه شي خپله دې پوه شي انشاءالله چاینس په ژوند کې چې کله زه ماشوم پوه شوې موږ غوښتل چې کرکټ وکړو یو څه داسې شوخي و هر څه یې بولي نو په ده منځ کې د ده کوښښ و چې درسونه ویاستئ او درس ویاستئ یو څه به جوړ سي هغه مو نه کول پوه شوې نو د ژوند او د ماشومتوب هغه دوره هم یو بېله دوره وي. کلک وهل د ما ډېر مشکل په داسې کې و چې زه به پوه شوې اکثره دا مېلمنو سره کېناسته دا د ما نه وه خوښ پوه شوې یو چیرې چې مثلا یو خلک ناست وي زه به نه ورتلم او چې کله به چیرې دی و زه به هغه ته نه ورتلم نو د ده داسې یو تشویش ورته چې دا ولې داسې ده نو په یو وخت کې پوه شوې موږ ډېر ټکېدلي وو ښه ولسه وي کله زه په پکتیکا ولایت کې وم نو ما هغه حالات چې کتل پوه شوې هغه یوه ډېره ښه دوره ول دا اوس کوم حالات چې وینم پوه شوې ډېر مسؤلیت ته ورسره یو څه ستړي دي ورسره یو څه داسې فکر و سوچونه یې ورسره په دغه ژوند او د هغه ژوند یو څه فرق شته پوه شوې او د هغه د ژوند دا خاطره ده چې شو وخت و له مور او له پلار او له خویندو له ورونو سره یوه ناستې په ګډه باندې یو څه خوړلي نو هغه ژوند او د اوس ژوند یو څه فرق شته هغه خو ټوله معلومه ده ټوله دنیا ته معلومه ده چې بیا چې له عمره سره پوه یو څه انسان لویږي هم مسؤلیت زیاتېږي هم مجلسونه او یو څه ملګري هر څه جدا کېږي نو دی په هغه خپله مسؤلیت ته مخه کوي. د هېواد دپاره د هر افغان دپاره پکار ده چې یو خو د ځوانانو دپاره پوه شو چې په علم او تعلیم باندې ډېر تمرکز باید په تعلیم باندې وي د ځوانانو او پکار ده د ځوانانو دپاره په د تعلیم په باره کې یو څه که مثلا وکړي که چیرې یو انسان وغواړي چې زه یو څه وکړم نو کولی شي دی هر څه ته رسېدی چې په څیښه لار باندې نه په غلطو لارو تجارت داسې یو ډېر یو ښه کار ده تجارت پوه شو یو سیجې ته دې رسوي تجارت هره لار درته ښیي تجارت یو ډېر بختور کار ده او ډېر ښه کار ده
نو د هر ځوان لپاره پکار ده چې تجارت غوره کړي او تکلیفونه او زحمتونه او دا سته ورسره. نو که پام ورته وکړي اکثره که هر چا پوه شو یو څه هلې ځلې کړي یو جته رسېدلی نو پکار ده د هر ځوان لپاره چې یو څه لاسته راوړي، هغه د کورنۍ دپاره، هغه د خپل آیندې دپاره. په کرکټ کې د افغانستان هر ستوری چې پام ورته وکړي هر یو د افغانستان یو ستوری ده، په ټول راته شي دی ټول په حقیقت سره په خاصه توګه پوه شوې د راشد خان ده چې نن سبا پوه شوې په نړۍ باندې راج کوي او دغسې د نور درواله نو د افغانستان دپاره یې ډېرې هلې ځلې کړي دي. دا څه شوي دي پوه شوې راشد چې نن څه راشد ده پوه شو دا هم د دغو ستورو له وجې. په خوراکونو کې مو روش په حقیقت سره چې روش وي پوه شوې او داسې یو څه وږې وي پوه شوې نو ډېر خوند. په ملکتوی کې که درته ووایم تللی یم ډېرې وادو ته تللی یم پوه شوې خو په ښاد که د کاروبار لحاظ ورته وګوریم دوبۍ متحده عرب امارات ډېر ښه ده، هغه د کاروبار په حساب کې هم ښه ده، د ناستې ولاړې او د یعنې هر څه هلته شته. داسې فکر وکړه لکه خپل هېواد پوه شي چې ورسې هر څه تا ته معلومېږي. ولې چې ډېرو مسافرو ډېرو ځوانانو ډېرو افغانانو مسافري کړې ده معلومه ده ورته چا د یورپ ژوند څنګه ده، د امریکا ژوند څرنګه ده او پوه شي په خاصه توګه د عرب خلیجي ملکونه څرنګه ده. د هېواد دپاره موږ غواړو چې پوه شوي څومره څه څه وي مثلا لکه په دوبۍ کې چې موږ کومه سرمایه ګزاري کړې وي، لا په پاکستان کې چې کومه سرمایه ګزاري موږ کړې ده نو غواړو چې دا څه هر څه پوه شو راوړو او دلته په خپل وطن کې یو څه جوړ کړو هغه په څه شي چې پوه شو دلته د هر افغان د هر ورور پوه شو دلته یو څه له موږ سره شوي پوه شوي او په کار کې هغه په هر بخش کې له موږ سره دلته یو څه پیدا کیږي. نو د ځوانانو دپاره هم دغه په کار ده مثلا چې باید موږ یو څه وکړو هغه د هر افغان دپاره مثلا په هر ډګر کې که وغواړې پوه شي ورسره کړي هم دي او کوو هم انشاءالله. هر انسان خپل ملګري لري پوه شوې ناستې ولاړې پوه شوې هر انسان لري نو شته ملګري شته خو د پام غلطېدلو د یو څه د ځان په فکر سره که پام ورته وکړې یو سکون دی چې هغه په دین کې د نور ما ته خو داسې څه نه دي معلوم چې هغه سره پوه شي د تا دماغ لا د تا یو اعصاب ارامه شي لا په قرار شي. سوچونه او فکرونه او ارمانونه ډېر دي په ژوند کې او دا پرکیزم نه نو په حقیقت سره پوه شوې غواړم چې یو داسې یو د وطن په سطح باندې د افغانستان په سطح باندې داسې یو لوی تجارت جوړ سم. غواړم چې یو څه تجارت وکړم او په خاصه توګه په شخصا په افغانستان کې وکړم او البته چې یو خو خپل هېواد ده بل هم یو څه ترې کړي دي یو څه راوړي دي پوه شوې که درته ووایم چې موږ ډېر حتی د پلار له وختونو پوه شوې چې مسافري کړې ده پوه شوې هر مملکت ته تللی ده پاکستان نه ونیسه دوبۍ داسې سنګاپور کوریا او چینا هر مملکت یې لیدلی ده او تللی ده پوه شوې خو کومه سرمایه چې ده په خپل افغانستان کړې ده او ده چې کوم څه دلته پیدا کړي دي هغه بل هېواد کې نه دي موندلي. د ما خو دا مې څه چې ټولو ځوانانو هغه په خاصه توګه د ما ملګري او بیا په خصوص د افغانستان ځوانانو ته چې زړه به نه ماتوئ هر څه په الله سپارئ او حقیقت سره چې هر څه الله کوي. زه چې خپل ځان درته وښیم چې زه په خپله باندې څه وم او څرنګه وم او څرنګه روان یم دا یو الله ته معلومه ده. نو په ژوند کې هر څه راځي، په ژوند کې مشکلاتونه هم راځي، جګې او ټیټې هم راځي. نو انسان دپاره او بیا د نرنه دپاره د نر دپاره پکار دی چې یو څه تکلیفونه او زحمتونه وکړي بیا له هغه زحمته پوه شي راحت هم شته. د تاسو او تاسو همکارانو یوه نړۍ مننه چې تاسو راغلاستئ او خپل وخت ولې موږ سره شریک کړو. کور ودان نو ستاسو کور ودان وي مننه کوم بیا هم خوشحاله اوسئ.